السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. هغه کسان چې غواړي انګلیسي زده کړي نو زموږ چینل یې تعقیب کړي. نو د انګلیسي د زده کړې لپاره به تاسو یو کتاب پیدا کړئ چې د اکټیو په نامه دی، او ورسره به یوه کتابچه پیدا کړئ تر څو د هرې ورځې درس ولیکئ او یاد یې کړئ. نو راځو درس شروع کوو. تاسو به دا کتاب رانیسئ ځانو ته، ورسره به یوه د انګلیش کتابچه هم رانیسئ. اول ځای کې دلته اکټیو معنا فعاله، انګلیش خپله د انګلیش معنا ورکوي. ایټم 1 اوله برخه معنا یو، دلته چې هر شی ورسره لیکئ. مثلا زه بایسکل ورسره لیکم، بایسکل یو بایسکل، ډیسک یو میز، پین یو قلم، پنسل یو پنسل قلم، رولر یو خطکش، بوک یو کتاب، بیل یو ژنګوله. ایټم 1 اوله برخه معنا یو، کیټ یو پیشي، کیټ یو پیشي، ډاګ یو سپی، هین یوه چرګه، ډک یو هیلۍ، فین یو پکه، ربړ یو پنسل پاک. ایټم 1 اوله برخه معنا یو، دلته چې هر شی ورسره لیکئ. مثلا ان ایپل یو سیب. راځو یو دلته د او د ان تر مابین فرق پېژنو. ان د هغو لغاتو په سر کې راځي چې د هغو لغاتو په سر یا شروع کې یو توری د 5 آواز لرونکو څخه راغلی وي، چې هغه 5 آواز لرونکي توري دا دي: ای، آی، او، یو. او که د هغو 5 آواز لرونکو تورو څخه یو توری هم په سر کې نه و راغلی، د هغو دپاره استعمالیږي. لکه مخکې چې تیر شو، ان ایپل یو سیب، ان اورنج یو نارنج، ان ایګ یو هګۍ، ان امبریلا یو سیوان. ریډ وایس الاوډ په لوړ اواز سره هغه لغاتونه چې ای ولري: ایګ هګۍ، بیل ژنګوله، هین چرګه، فین قلم، پنسل پنسل قلم، ډیسک میز. نو د نن درس تر همدې ځایه پورې و. که مو ویډیو خوښه سوې وي او د انګلیش د زده کړې لپاره زموږ چینل لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ، او ورسره دا د ژنګولې علامه هم کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. نو ښې چارې، تر بیا د خدای په امان.